درنو لیدونکو السلام علیکم. د تلو نیوز د خبر له مخې د پخواني حکومت له پرځېدو وروسته ډیری پوځي تجهیزات بهر ته وړل شوي. طالبان وایي چې د پخواني حکومت له پرځېدو وروسته ډیری پوځي تجهیزات له هیواده بهر لیږدول شوي دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د کلتوري کمیسیون یو غړی وایي چې د دغو تجهیزاتو یو برخه له ایران څخه بیرته هیواد ته راوړل شوې ده. په یوه خپره شوې ویډیو کې هغه الوتکې ښودل کېږي چې د پخواني حکومت تر پرځېدو وروسته ازبکستان ته لیږدول شوي دي. په یوې بلې ویډیو کې چې د ټولنیزو شبکو د کاروونکو له لوري لاس په لاس کېږي هم ادعا شوې ده چې د پخواني حکومت د وسلوال ځواک یو شمېر موټر په ایران کې لیدل شوي دي. د ولسي جرګې یو غړی وایي چې د پخواني حکومت تر سقوط وروسته د وسلوالو ځواکونو لسګونه چورلکې او سلګونه حاموي موټر له هیواد څخه ایستل شوي دي. د ولسي جرګې غړی سید احمد سیلاب وایي له وزارت داخلي، وزارت دفاع او د ملي امنیت عمومي ریاست کوم وسایل او تجهیزات د ملي سرمایه ده. دا په هر قیمت باندې چې وي اسلامي امارت باید له ګاونډیو هیوادونو څخه بیرته ترلاسه کړي. موږ یو ډیر فقیر هیواد یو، دومره اقتصادي توانایي نه لرو چې دا تایري وپیرو. پخواني نظامي چارواکي عبدالهادي قریشي هم ویل دا دریم ځل دی چې زموږ هوایي او ځمکني ځواکونه د له منځه تللو حالت ته راځي او دا موضوع په زیان ده او زه ډیر اندېښمن یم. د شپېرو له مخې په افغانستان کې څه باندې 160 جنګي او پوځي الوتکې او 21,140 زغروال حامي موټر، خو اوس څرګنده نه ده چې څومره دا پوځي تجهیزات له هیواده بهر لیږدول شوي دي او څومره یې لا هم په افغانستان کې دي. د کابل اوسیدونکي قیام الدین قیام وایي دولتونه ځي او راځي خو تجهیزات یې باید پر ځای پاتې وي. نو دغه پوځي تجهیزات او د افغانستان د ملت پانګه ده او باید بیرته هیواد ته راوګرځول شي. د اطلاعات او کلتور وزارت د کلتوري کمیسیون یو غړی تاییدوي چې د پخواني حکومت تر سقوط وروسته د وسلوال ځواک ډیر پوځي او جنگي الوتکې له هیواد نه بهر ته لیږدول شوي دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د کلتوري کمیسیون غړی نور محمد متوکل څرګندوي د دغې غوښتنه شوې ده چې دا زموږ د ملت پانګه ده، که ټانک دی او که الوتکه ده باید افغان ملت ترې برخمن شي. یوه اندازه له ایران څخه بیرته راګرځول شوې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که دا ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.